د استرالیا په چارلز ډاروین پوهنتون کې داسې یو سکول پرانستل شوی دی چې پکې خلکو ته له مارانو د ځان ساتلو او د مارانو د نیولو روزنه ورکول کیږي. دا په نړۍ کې د دې ډول اولنی او یوازینی رسمي سکول دی چې ښوونکی وایي ماران هم زموږ د ماحول مهمه برخه ده او پکار ده چې له وجلو یې ډډه وکړل شي. خلک داسې فکر کوي چې مار وویني نو بس ورڅخه تښتئ به، ځکه چې مار به تاسو پسې منډې وهي او یا به مو خوري او یا به مو چیچي. خو دا فکر سم نه دی. په حقیقت کې چې تاسو مار تنکړی نه وي نو له تاسو سره هیڅ غرض نه لري. جونی همداراز وایي چې که انسانان له مار سره ښه چلند زده کړي نو نه به خلک ماران وژني او نه به ماران انسانان چیچي. د نوموړي په وینا دا کورس یا زده کړې د پوځیانو، نرسانو او په جوبن یا چړیاګر کې د کارکونکو لپاره ډېرې ګټورې دي. په دې کورس کې ښوول کیږي چې خلک څنګه د ځانګړو اوزارو په وسیله ماران نیولی شي. خو د مارانو، سمسیرو او نورو خزندو د ځانګړي مرکز ځینې ماهران بیا وایي چې له مارانو سره چلند د څو ونیو په کتابي زده کړو نه بلکې د کلونو په عملي تجربه زده کېدی شي. زما په نظر دوی له داسې سکول خلاصول نه دي پکار. داسې زده کړې به ګټه ونه لري. زه هم ماران نیسم خو په دې کار کې د 13 کلونو تجربه لرم او په دې دومره لوی وخت کې مې د هر ډول مارانو چال چلند پیژندلی دی. ریکس زیاتوي چې په دې کې ډېر خطرناک او زهریله ماران پیښیږي چې د هغوی نیول د مرګ سره لوبې کول دي. که څه هم په دې اړه جدا جدا نظرونه مخې ته راځي خو د چارلز ډاروین پوهنتون د مارانو سکول چې په 2023 کال کې خلاص شوی تر اوسه ته 10 زده کوونکو سندونه ترلاسه کړي دي او نور خلک هم د زده کړو لپاره ور روان دي.